ګناهونه کدي ډېر زیات کړي دي که نه نه امیده کېږه مه ستا د دې ګناهونو په مقابل کې د الله رحمت دومره پراخه دی چې اندازه یې نشي کولی ممکن به چا 100 کسان وجلي نه بیا ولې موږ نه امیده یو د الله نه زما دا ګناه به الله وبخي او بخي چې شرک بخي چې توبه وباسي شرک بخي نو بله کومه ګناه پاتې شوه بله یو هم بیا پاتې هر یو بخلی کېږي خو چې ته الله ته څه شي واپس شي بله مسله او دا ډېره اهمه فایده ده الله د دین په باره کې او د الله په باره کې به داسې څه نه وي چې تا سره علم نه وي ټکر چا کړی دی هغه پیر دا کار کړی دی مسله ورته نه وه معلومه بیان یې کړه څومره لوی نقصان یې وکړو نقصان یې خپل هم وکړو نقصان یې د دې سړي هم کوو په ده باندې د توبې دروازه بندوله نو چې کله هم د شریعت مسله دله راشي که نه او تا سره علم نه وي نو صفا وایه وایه ما ته پته نشته ښه صفا وایه ما ته پته نشته اوس که دې پیر صاحب ویلی چې ما ته پته نشته د څومره لوی جاخې نه به خلاص شوی او دی به په کوم بد شوی و خپل سر یې به کوم کېښودو او دا ښه دی چې دا سړی د دې نه بعد بیا که دا سړی واپس شوی وی بلکل تللی دی خو ښه و چې هغه مخکې بیا لټون کوو نو د دین په باره کې د ځان نه خبرې نه به